بسم الله الرحمن الرحيم. د خورا پیرزو کوونکی لورونکی الله پنامه. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. رحمان الله د دې قرآن ښوونه کړې ده. انسان پیدا کړی او خبرې کولې ورته ښودلې دي. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. لمر او سپوږمۍ د یوه حساب پابند دي او ستوري او ونه سجده کوونکي دي. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. او اسمان یې اوچت کړ او تله یې کښېښوده. د دې غوښتنه یې وکړه چې تاسې په تله کې کمی مه کوئ. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. په نیاو سره تول وکړئ او په ترازو کې کمی مه کوئ. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. او الله ځکه ټول مخلوقاتو ته وغوړوله. په هغه کې بېلابېلې میوې او د کجورې غوټۍ لرونکي ونې دي. والحب ذو العصف والريحان. او راز راز غلې دي چې په هغو کې واښه هم دي او دانې هم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. انسان یې د ګړنګېدونکي خټې څخه چې د کودرې په شان ده پیدا کړی دی او پیری یې د اور له لمبې څخه پیدا کړی دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
د دواړو ختیځونو او د دواړو لویدیځونو رب دی. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دوه سمندرونه یې نښتې خوشي کړي دي چې سره یو ځای سي. د دوی ترمنځ یوه پرده ده چې هغوی ترې د تیرې غاړه نه غړوي. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. د دغو دوو سمندرونو څخه مرجان او ملغلرې راوځي. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. او د غرونو په شان لوړې او لویې جوړې سوي بیړۍ په سمندر کې د هغه دی. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. هر څوک چې پر مځکه دی پناه کېدونکی دی او یوازې ستا د رب ذات چې د جلال او درناوي خاوند دی پاته کېدونکی دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هر څوک چې په اسمانونو او مځکه کې دی د هغه څخه خپلې اړتیاوې غواړي. هره شیبه په نوي شان کې دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ژر به ستاسې د کړنو په حساب لاس پورې کړو. ای د دوو یعنی انسانانو او پیریانانو درنو ټبرونو. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن
اے د پیریانو او انسانانو ډلو که کولای سئ د اسمانونو او مځکې له سرحدونو څخه په وتلو تښتېدلی سئ نو وتښتئ د دې لپاره ستر زور ته اړتیا ده او هغه له تاسې سره نسته فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران که د تیښتې هڅه وکړئ نو پر تاسې به د اور لمبې او لوګي خوشي کړای سي چې تاسو به د هغو مقابله ونه کړای سي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان کله چې اسمان وچوي او په یو وار سره به د سور ګل په څیر سره څرمن غوندې وګرځي نو اے انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان نو په هغه ورځ به نه له انسان څخه او نه له پیري څخه د هغه د ګناه د پوښتلو اړتیا وي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ځکه چې ګناهګاران به د دوی له څیرو یعنې نښو څخه وپېژندل سي نو د تندې له ویښتو او له پښو نه به ونیول سي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا همغه دوزخ دی چې ګناهګارانو به هغه درواغ ګاڼه يطوفون بينها وبين حميم آن د هغه اور او د ایشېدلو اوبو ترمنځ به تګ راتګ کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو اے انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ ولمن خاف مقام
مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. او د هغه چا لپاره چې د خپل رب حضور ته له وړاندې کېدو ویره لري دوه باغونه دي. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. دغه باغونه ګڼې ښېرازې څانګې لرونکي دي. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. په هغو کې دوې چینې بهیږي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. فيهما من كل فاكهة زوجان. په هغو دواړو باغونو کې له هرې میوې څخه دوې جوړې دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پر داسې فرشونو به تکیه وهونکي وي چې استرونه به یې له پریړو ورېښمو څخه وي او د دغو دوو باغونو څانګې به د میوو له زوره کښته راکږې سوي وي. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. په هغو باغونو کې به د حیا لرونکو سترګو خاوندانې بیبیانې وي چې تر دغو جنتیانو وړاندې به هیڅ یو پیری او انسان لاس نه وي وروړی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء
داسې ښکلي ته به وایې چې دوی یاقوت یا مرجان دي. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ؟ آیا د ښېګڼې بدله پرته له ښېګڼې بل څه کیدای سي؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ؟ ومن دونهما جنتان. او له دغو باغونو پرته دوه نور باغونه دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ؟ مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ګڼ سمسور او شیرازه باغونه دي. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ؟ په هغو کې به دوې چینې د فوارو غوندې خیز وهونکې وي. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. په هغو کې هر ډول خوندورې میوې او کجورې او انار دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. د دغو نعمتونو په منځ کې به د ښو اخلاقو خاوندانې ښکلې پیغلې وي. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ؟ حور مقصورات في الخيام. هلته په خیمو کې ډېره سوې حورې دي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
چې تر دغو جنتیانو څښتنانو وړاندې به د هیڅ انسان او پیرې لاس نه وي پرې لګېدلی. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. پر شنو غالیو او پر نفسو نادرو فرشونو به تکیه وهلې ناست وي. نو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب کوم نعمت درواغ ګڼئ. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ډیر برکت لرونکی دی ستا د پرتمین او سخي رب نوم. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.